او زما دې په خپل عزت او جلال قسم وي که ته په هغه رزق چې ما یې ضمانت کړی دی راضي شوې نو زړه او جسم ته به دې سکون درکړم نو هغه وخت به ته ما ته محبوب شي او که چیرې ته په هغه رزق چې ما یې ضمانت کړی دی راضي نه شوې نو زما دې په خپل عزت او جلال قسم وي د دنیا په رزق او چارو به دې داسې مصروفه کړم لکه وحشي حیوانات چې په خوراک پسې منډې وهي او په پای کې به هم هیڅ په لاس در نشي مګر یوازې هغه څه چې ما درته مقرر کړي دي ای د آدم زویه ما ځمکه و اسمانونه پیدا کړ د هغوی په پیدایښت کې ستړی نه شوم نو ته فکر کوې ستا لپاره د یوې ګولۍ ډوډۍ به ما ستړی کړي ای د آدم زویه زما څخه د سبا رزق مه غواړه لکه څنګه چې زه له تا نه د سبا عبادت نن نه غواړم او ای د آدم زویه زه ستا سره مینه لرم نو دا زما حق دی چې ما سره محبت وکړئ